سلامونه ملګرو. دا نجلۍ په ناڅاپي ډول له عادي انسان څخه لویه ښځه کېدله. په اصل کې د یو ایلین د طیارې د برید له امله دا نجلۍ لویه کېږي او د خپل خاوند تعقیب کوي. د کیسې په پیل کې موږ نانسي وینو چې په خپل موټر کې خپل د خاوند سره خبرې کوي. نانسي خپل خاوند هیري ته زنګ ووهي، خو هیري په دفتر کې نه و. په اصل کې هیري د نانسي د واده په کمپنۍ کې کار کوي، خو هیري له بلې نجلۍ هني سره مینه لري چې له امله یې نانسي ډېره خفه ده. نانسي یوې ډاکټرې ډورا ته ورځي. دلته نانسي ډورا ته وایي زما بیا کله خاوند وویل چې زه به له هني څخه لرې کېږم، خو هره شپه هغې ته ورځي. هغه زما د پلار پیسو ته اهمیت ورکوي، خو ماته یې نه راکوي. نانسي له دې ځایه څخه وځي. وروسته نانسي د هني کور ته ورځي د خپل خاوند په لټه کې، او هلته په لوړ غږ چغې وهي. نو یو سړی ورته وایي چې هاري دلته نشته. نانسي خپله له دې ځایه څخه ځي، خو په اصل کې هاري د هني سره خوشحاله ناست و، او هلته ښکاره کېږي چې هاري غواړي له خپلې مېرمنې ځان خلاص کړي او د پلار له شتمنۍ سره یې هني ته خوشحاله ژوند جوړ کړي. په لاره کې چې نانسي خپل کور ته روانه وه، ناڅاپه یوه الوتکه مخې ته راځي. نانسي الوتکه ویني، د تېښتې هڅه کوي. بیا د الوتکې رڼا پر نانسي باندې لګېږي، خو نانسي له دې ځای څخه تېښته کوي. وروسته بیا نانسي د هني کور ته ورځي او هاري ته غږ ورکوي، خو دوه پولیسان راځي. نانسي ورته وایي چې ما پر لوی سړک باندې د ایلین یوه الوتکه ولیده. پولیس د هاري سره خبرې کوي او وایي ستا ښځې د ایلین یوه الوتکه لیدلې ده. پولیس نانسي هغه ځای ته بیایي، خو هلته هېڅ الوتکه نه وي. پلار یې باب هم هلته راځي او نانسي له ځانه سره وړي او ورته وایي په خلکو کې دا ډول خبرې مه کوه، ما مه شرموه، ما واقعا هغه الوتکه ولیدله. خو باب یې خبره نه مني. شپه کې نانسي له هاري سره خبرې کولې. هاري د هغې خبرې ومنلې، خو نانسي ورته وایي ته زما څه پروا لرې، ته خو د هاني سره هره شپه پرېوځې. هاري ژمنه کوي چې نور به د هاني سره نه ویني. سبا نانسي بیا ډاکټر ډورا ته ورځي او خپله کیسه ورته کوي. ډورا ورته وایي زه پر تا باور لرم. کله چې نانسي په تشناب کې لمبېدله، هاري ورغلی. نانسي ورته وایي زه باید د خلکو لپاره کوم ثبوت راټول کړم چې الوتکه مې لیدلې ده. دواړه یو ځای هغه ځای ته ځي. هلته نانسي لومړی څه نه ویني، خو بیا ناڅاپه هغه الوتکه راځي. نانسي ډېره خوشحاله کېږي او د الوتکې لاندې ورځي. هلته رڼا پرې لګېږي او نانسي د الوتکې دننه انتقالېږي. هاري په ویره کې تېښته کوي. وروسته هني په خپل کور کې غږونه اوري او د بام سر ته راپورته کېږي. هلته په حیرانتیا سره نانسي راښکاره کېږي او بیا بېهوشه کېږي. نانسي کور ته وړل کېږي. ډاکټر ډورا وایي چې نانسي ښه ده، خو نانسي پر خلکو غږ کوي زه لیونۍ نه یم. هلته هاري او باب د نانسي د مور خبرې کوي. نانسي په غوسه کېږي. ناڅاپه د هغې کالي سریږي او نانسي په لویو ښځې سره بدلېږي. بل سبا هاري یو ډاکټر ویکټر راولي چې نانسي معاینه کړي، خو نانسي نه غواړي. وروسته چې ډاکټر ویکټر لویه ستنه راوړه، نانسي هغه ستنه د ده څخه اخلي او هغه په ویروي. په شپه کې نانسي د هاري سره ډوډۍ خوري. د خبرو پر مهال هاري هغې ته وایي ته لیونۍ سوې یې، ته یو غټه تېروتنه یې. نانسي په غوسه موټر پورته کوي او غورځوي یې. هاري ورته وایي هني تر تا ښکلې او په بستر کې هم ښه ده. دواړه جګړه کوي. نانسي بېهوشه کېږي. وروسته هاري بیا له هغې سره خوشحاله کېږي، خو نانسي بېرته راویښېږي او ښار ته په هاري پسې ورځي. نانسي د هني کور ته ورځي. هني ټوپک پورته کوي، خو نانسي د کور چت ماتوي او ټوپک ترې غورځوي. هاري تېښته کوي، خو نانسي موټر پورته کوي، هغه راوباسي او له ځانه سره یې وړي. په لار کې د برېښنا تارونه مخې ته راځي. نانسي درېږي. دلته پولیس او باب راځي. باب نانسي ته وایي تا زه ډېر شرمولی یم. نانسي وایي تا هېڅکله زما خیال نه دی ساتلی، یوازې د پیسو شوق کې و. باب پولیسو ته امر کوي چې ډزې پرې وکړي. نانسي د برېښنا په تارونو لویږي او برق یې نیسي. خو ناڅاپه هغه بهرني الوتکه راځي. نانسي او هاري له ځانه سره انتقالوي. ټول خلک حیران پاتې کېږي او هغه الوتکه الوځي. وروسته ښکاره کېږي چې هاري په الوتکه کې دننه بندي دی. نانسي هلته د ایلین د ډلې غړی شوې ده. نانسي هاري ته وایي ته به نور همدلته پاته یې، دا اوس زموږ کور دی. او نانسي د هغه ځای څخه ځي. فلم همدلته پای ته رسېږي. که مې ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.